أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 55 به ان شاء الله وایو. الله تعالی دی وینا او بیا موږ تاسو ټولو ته د اورېدو د پوهې او د عمل کولو توفیق راکړي، آمین. د عیسی علیه السلام خبره جاری ده او الله فرمایي دی چلو کو او الله هم بهترین تدبیر کوونکی دی او الله تعالی هم تدبیر وکړو د دې خلاف. لکه چې دی چلو کو د عیسی علیه السلام د مړ کولو، قتل کولو، د حکومت ځان سره ملاو کو او دروغ مقدمې په جوړې کړې او د عیسی علیه السلام نه ځان خلاصو، الله هم سره چلو کو. نو چل سو مخکې خبره تیره شوله، اوس مخکې تفصیل الله تعالی بیانوي. اس هر کله قال چې اویلی الله الله تعالی یا عیسی، اے عیسی، انی بشک زچیما متوفی کا پورا اغستون کیم تالرا، متوفی کا وفات کون کیمتا، وفات کون کے د جسم سرا اغستون کیمستا، ورافعو کا او اوچتون کیمستا الی اخپل طرف تا بدن سرا اوچتوام برا، ومتوحرو کا او پاکون کیمتا من الذین د اغو خلقنا کفرو چی کفر یو کو دا غي لاس هم تا ته نه لګي په مرګ باندې هم چې ته ورته محتاج چې تا بیا غسل بدر کوي او یا تا به قبر کې کړي هغه نه نور اسی مراد ده د صفائی د طهارت وغیرہ. وجائلو عام جسمانی طهارت نه د دې د الزاماتو نه، د دې د بهتانونو نه، د دې د فتوو نه، د دې د دروغو مقدمو نه او تا باره کې چې کوم دی خبرې کوي وغیرہ، هر لحاظ سره تا په کومه د دې خلکو نه. وجاعل الذین او جوړوم به هغه کسان اتبعوکا چې تا پیروي کړې ده، فوق برا الذین د اغو خلقو، یعنی په اغو خلقو باندې به برا کومه غلبوم به کفرو چې کافران دي الی یوم القیامت، تر ورځې قیامت پورې. دا دوه درې خبرې دي کې تاسو ځان په پوي کې ان شاء الله تاسو پويږئ. ته چې بار بار خبره وشوله، ټول نول خبره دا ده الله تعالی فرمای انی متوفیکا، زه تا وفات کوونکی یم. بعض مفسرین د دې معنی داسې هم کړی ده چې بیا به دې مړ کومه، یعنی ته به مرې خو اوس دې ورافع وکړه، اوس دې همدغسې روغه خلمه بره دې اوچتومه. دا هم صحیح ده، د هغې توجیه د لفظي معنی کې بهرحال کېدلی شي، خو اصل خبره دا نه ده. اصل دا ده متوفی کا پورا غلم خلمتا سره د جسمه. دا کوم ځای نه موږ ته پته ولګېده د قرآن کریم بهترینه تشریح چې کومه ده که نه ټولو نه اول دا په خپله قرآن کړې ده، یعنی الله کړې ده په خپله. نو چې الله یو خبره کړې ده تشریح کړې ده، نو بیا څه خبره پاتې شوه او بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده ښه تفصیل سره. نو الله فرمایي په سوره نساء آیت نمبر 155 کې الله فرمایي د دې خبره ذکر کوي د يهوديانو، او بیا فرمایي د دې په خبره کې چې وقولهم او د دې وینا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، چې مونږ قتل کړی دی عیسی علیه السلام چې د مریم زوی او رسول الله د الله رسول. خو وضاحت سره ټوله معنی الله غسته، مسیح چې لقب یو، عیسی چې نوم یو، چې د مریم زوی او چې د الله رسول، یعنی چېرته دا شک پکې رانه چې دا کوم څوک بل څوک یادوي الله که نه، نه اومقه عیسی علیه السلام. وما قتلوه او دوی قتل نه وکړی، وما صلبوه او نه یې پړنسي باندې خېجولی و، پړنسي هم نه ورکړی. نو بیا څوک وغه ولکن شبه لهم، لیکن دوی ته اشتباه شوی وه. هغه وخت کې هم دوکه شو چې کله د عیسی علیه السلام دی، الله د اول سړي شکل داسې ښکاره کو دوی ته لکه چې عیسی علیه السلام، او الله تعالی دوی دوکه کړو. بس دا خو انسان الله تعالی کولی شي. نو وان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه، او څوک چې اختلاف کوي په دې کې دا په شک کې دي. خبره د الله صحیح ده چې نه د قتل کړي او نه د دې پړسي کړي، دا دوی دروغ وایي. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، دې سره علم نشته مگر د اتباع الظن، د ګمان پیروي کوي، چېرې داسې به وو، یره داسې وي، یره داسې دی، یره داسې وغیره. بیا ورپسې نوره خبره کوي، مزید تاکید و یقین، وما قتلوه یقینا، یقینا نه دی قتل کړی.
یقینا نه ده قتل کړي. نو بیا څه شو عیسی علیه السلام؟ بر رفعه الله الیه، بلکې الله تعالی بر او خجو الیه، خپل ځان طرف ته. نو چې ځان ته خجو نو دا کار عیسی علیه السلام خپله کړی یا دا چا کړی؟ دومره ضرور څوک و؟ شک راځي، سوال راځي. وکان الله عزیزا حکیم، الله زورور هم دی. نو ولې کړی؟ حکیم د حکمت والا ذات هم دی. اوس دې نه زیات وضاحت به څوک چې اعتراض کوي یا د قادیانانو یو فتنه ده د عیسی علیه السلام باره کې یا د عیسایان چې وایي، نو بل به چېرته نه ورته راوړو؟ یا بله یقیني خبره د الله نه زیاته د چا ده؟ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې بیا د عیسی علیه السلام د راتلو خبره او بیا د قیامت د نشانو خبره، دا ټولې د دلایل دي. ورونو به داسې آیتونو کې مخکې مزید خبرې هم راځي او تاسو به انشاءالله پوهېږئ، پوه شوي به هم وي. الله تعالی مو تاسو نور پوه کړه، موږ تاسو ټول دی الله عمل کول توفیق راکړي. نو بیا ثم الی، واپس تاسو سورې آل عمران خپل آیت ته راشئ. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته ستاسو واپس راتلل دي. نو فاحکمو، بیا به زه فیصله کومه بینکم تاسو په منځ کې، فی ما په هغه څه کې کنتم چې وایي تاسو فيه چې په هغې کې تختلفون تاسو اختلاف کوو. چې عیسی علیه السلام د مریم زوی و، نو دا د بل چا و که نه و؟ د عیسی علیه السلام پیغمبر او که نه و؟ دا الله اوچت کړی و که نه و؟ وغیره داسې نور چې کوم اختلافات تاسو پیدا کړي دي او که تاسو کوم څخه الزامات ګنده خبرې د عیسی علیه السلام باره کې کړي دي، الله به د دې بیا فیصله کوي. اوس تاسو معنا زده کوئ. اذ هر کله قال الله چې اویلی الله تعالی یا عیسی، اے عیسی، انی بشک از متوفی کا پورا اغستون کے متا لرا، ورافعو کا او چتون کے مستا الی اخبل طرف تا، ومطهرک او پاکون کے متا من الذین دعوا خلقنا کفروا چې کافران دي کفر کړي دي، وجعلوا او جوړون کے ما الذین دعوا کسانو اتبعوک چې تا پیروي کړي دا، فوق بر الذین دعوا کسانو کفروا چې کفر کړي دي، الی یوم القیامت تر قیامت ورځ پورې. ثم بیا الی خپل طرف ته مرجعکم، واپس راتلل دي دستاسو، یعنی ما طرف ته راتلل دي تاسو، الی زما هی طرف ته مرجعکم، واپس راتلل دي دستاسو، فاحکمو بیا به زه فیصله کومه، یعنی د هغه ورځې د قیامت په ورځې، بینکم تاسو په منځ کې، فیما په هغه څه کې کنتم چې وایي تاسو فیه په هغې کې تختلفون چې اختلاف هم کوو. الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي او د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم آمین.